د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و سخت بخیل و، په ټوله وخت یې سخا نه کول، د چا سره یې ښه نه کول. حدیث پاک خو دا مسله راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که سخا نشي کولی دا چې فورین تندي د یو مسلمان سره مخامخ سي دم څخه. فورین تندي باندې د مسلمان سره مخامخ سي دم څخه. حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې دغه سړی د چا سره د ښه سړي سره ملاقات هم نه کاوه، نه سخا کول، نه فورین تندي باندې د یو ښه سړي سره مخامخ کېدی. خلکو باره نوم پر کښېښوی پر دې سړي، ملعون یې ورته وایي. د الله جل جلاله نظام دی، یو مجاهد دی، یو اسلحې ته ډېر ضرورت پیدا شو، جهاد ته روان دی، غزا ته روان دی، هیڅ شی نه لري. سوچ یې ووهي چې د هغې په خالي لاس ځم او پر بل چا مې هم دی د اسلحې خیال نه راځي. ته وا دا ملعون به یو شی نه کړه، بس را روان شو. هغه مجاهد دی، د الله پاک مینه ورسره ده، د جهاد و د غزا جذبه ده. پر هغه باندې ملعون ته ورغلی، ورته وایي چې ته زما کومک وکړه د الله د راضي کولو دپاره، زه غزا ته ځم، یو څه اسلحه راکړه، الله رب العزت به تا د جهنم د اور څخه خلاص کې نجات به درله راکړي. ملعون مخ ځینې واړاوی او دا د جهاد لفظ لږ سنګین معلوم سو، ورته څه نه وویله، خو ځینې روان سو. کور ته چې ننواتې د ځانه سره یې سوچ ووهئ چې عجبه خبره خدا د وایې ځان ته مسلمان، او دغه غریب تا ته راغلی او بیا کم کار کوي د ځان دپاره، خو نه کوي دا د ټول امت مسلمه یو غټه کارنامه ده. جهاد و غزا دا خو هر سړی نشي کولی، نه د هر چا کار دی. ده څومره بدبخته یې په ټوله وخت یوه ورځ مجاهد درته ودرېدی، هغه ته دې شی نه کوي، بس پښیمانه سو. یوه توره یې درلوده په خونه کې پرته وه، هغه یې راواخیسته. روان دی، د شا د خوا یې پسې غږ که ای مجاهد غازي، هغه راوګرځېدي، وایي دا توره د الله د رضا دپاره در سره واخځه. د الله رب العزت شان ته ګوره، یوه توره ده، یوه توره. په هغه وخت کې بیا نو 100 روپۍ قیامت درلودې. د هاخوا څه دا مجاهد روان شو مخ ته، حضرت عیسی علیه السلام په مخه ورغلی. مجاهده چیرې ځې؟ ته وایي د دې خوا رالم، روان یم یو خوا ته، سفر مې په نیت کې دی. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي دا توره دي د کومې خوا؟ د حضرت عیسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو یو عابد ورسره دی، 80 کاله یې روژه نیولې ده، 80 کاله یې لمنځونه کړي دي، د الله عبادت یې کوي. هغه عابد حضرت عیسی علیه السلام ته وایي دا سړی څوک دی؟ وایي دا مجاهد دی. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي دا توره چا درکه؟ وایي دا ملعون راکه. حضرت عیسی علیه السلام نورې خبرې نه دي ورسره کړي، وایي ولاړ شه، الله دې مل شه په کومه لار چې ځې. حضرت عیسی علیه السلام په زړه کې ډېر خوشحاله سو چې صدقه هغه عبادت دی چې د الله خشم و غصه دا سړی. پر لارې را روان دی، د ملعون د کور مخ ته تیریږي، دی دروازې ته ناست دی،
د حضرت عیسی علیه السلام سره هغه عابد عبادت کوونکی هم ورسره دی عابد. چې کله دې علاقې ته رانږدې سو هغه ملعون ور وغورځېدی، وایي دا د الله پیغمبر دی، لږ ملاقات به وکړم. چې رالی ستړې مشې ورسره وکړه. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي ملعونه څنګه یې، څه دپاره راغلی؟ وایي ستا ملاقات ته مې زړه ډېر وسو، خوند دې راکړي، ستا مینې دې ته راوسته. د عیسی علیه السلام سره چې کوم ملګري ورسره دی عابد، هغه حضرت عیسی علیه السلام ته وایي دا خو ملعون دی، زه د ده څه تښتمه چې د ده مخ الله په ما باندې ونه ویني. دی نه د ده په وجه باندې الله موږ ته عذاب راکړي. الله رب العزت و حضرت عیسی علیه السلام ته وحی وکړي، وایي دې ملعون ته ووایه، ورته ووایه و الله رب العزت ستا ګناوې در معاف کړي د اتوري په وجه باندې چې مجاهد ته دې ورکړه، د هغه مینې و محبت په وجه چې د الله پیغمبر ته راولاړ شوې. د شو خلکو ملاقات، شو خلکو ته دومره معمولی شی ورکول، او دغه بل سړي ته ووایه دا ستا سره چې ملګری دی و دا ملعون به په جنت کې ستا ملګری، په جنت کې به تا و دی سره یو ځای است. هغه عابد ته چې دا خبره وکړه، ملعون ته چې وکړه، هغه خو بغارې کې وایي څومره مهربان رب دی، ما یوه سخا وکړه دی ګرد عمر پر ما باندې سخا کوي، ټوله زندگی راته جوړه که د آخرت. د خوشحالۍ سه د دې سه توبه وکړه چې بیا به بخل کوم. هغه عابد بیا ورته وایي چې زه هغه جنت نه غواړم چې دی را سره کې ملګری کېږي، د ده ملګرتیا هم په جنت کې نه غواړم. الله رب العزت و حضرت عیسی علیه السلام ته وحی وکړي، وایي دې عابد ته خبر ورکړه، ورته زما په قضا راضي نه سوې، زما فیصله دې نه ومنل، او زما هاسې بنده چې هغه پر ما قدرمن و تا ته خوار سپک ذلیل ښکاره سو، نو ستا ځای مې و ده ته ورکوي، د ده ځای مې تا ته درکوي. دوژخ کې مې ته د ده ځای ته بوتې، جنت کې مې دی ستا ځای ته راوستی. بدلون مې داسې وکړي، الله پاک وایي هغه د 80 کالو عابد یې لرې کړي الله پاک، هغه نه سخي چې سخا یې نه کول، د الله د پیغمبر په محبت باندې، د مجاهد ته په توره ورکولو باندې الله پاک ورته هم جنت ورکړي، هم یې ګناوې معاف کړي. داسې کسان به بیا سبا ارمان کوي چې د شو خلکو مخان نه ګوري، بیا به دا وایي فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل فاصدق واکن من الصالحین. الله پاک دې د نیکانو سره زندگی را نصیب کړي، الله دې د نیکانو خلکو سره ناست پاست راکړي، الله دې مې د بدانو نه وباسي، الله دې مې د بدانو څخه نجات راکړي، الله دې مې د شریرو خلکو نه وساتي. څومره مسلمانان چې په تکلیف الله دې په استراحت کړي، څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي، الله دې حافظ و ناصر و غاوث.